د پارلیمنت نه منظور شوې یوې اهمې قانونسازۍ په هکله باندې تاسو سره اپډیټس دا وخت شریکوو. د قومي اسمبلۍ وروسته سینټ هم د درې واړو وسلوالو فوجونو د مشرانو د ملازمت مودې 15 کاله کولو، په سپریم کورټ کې د ججانو شمیر د 19 نه 34 ته د غځولو او په اسلام آباد های کورټ کې د ججانو شمیر د 9 نه 12 ته د غځولو ترمیمي بیلونه منظور کړي دي. تخلیق کائنات کا بنیادی عنصر پانی ہے، جس کی بدولت جہان میں روانی ہے. کوثر انجینئرنگ جو آپ تک پہنچائے قدرت کے اس انمول نعمت کو روانی سے، چاہے وہ ہینڈ پمپ کے ذریعے ہو یا پائپ کی صورت میں. کوثر انجینئرنگ کا بنیادی مقصد آپ کے لیے پانی کے حصول کو آسانی کے ساتھ معیاری طریقے سے پہنچانا ہے. اس مقصد کے لیے کوثر انجینئرنگ پچھلے 30 سال سے اپنے صارفین کی خدمت میں کوشاں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اپنی معیاری مصنوعات کی بدولت کوثر انجینئرنگ کا نام پاکستان میں واٹر ہینڈ پمپ اور پلاسٹک پائپ انڈسٹری میں خدمت کی ایک پہچان ہے. کوثر انجینئرنگ کے ہینڈ پمپ اور پائپ اپنے معیار کی بدولت پاکستان میں موجود تقریباً تمام مقامی اور عالمی اداروں کی اولین ترجیح ہے. اپنی مصنوعات بناتے ہوئے کوثر انجینئرنگ اس بات کا خاص خیال رکھتا ہے کہ واٹر ہینڈ پمپس ہو یا پلاسٹک پائپ عالمی معیار کے عین مطابق ہو. یہی وجہ ہے کہ ہماری کمپنی مسلسل 8 سال ایکسپورٹ ٹرافی ایوارڈز حاصل کرتی رہی ہے. کوثر انجینئرنگ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہمارے بنائے گئے واٹر ہینڈ پمپ میں ایسے میٹیریل کا استعمال ہو جس کی وجہ سے انسانی زندگی کو خطرات لاحق نہ ہو. اس مقصد کے لیے ہماری کمپنی اپنے ہینڈ پمپ کو زنک کوٹنگ کے عمل سے گزارتی ہے، اور اس کے لیے ہاٹ ڈپ گلوزائن کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، جس کی بدولت پانی نکالنے کا عمل صحت کے اعتبار سے محفوظ ہوتا ہے. جبکہ مارکیٹ میں عام بننے والے ہینڈ پمپس میں اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا، جو کہ مختلف بیماریوں کا باعث بنتا ہے. کوثر انجینئرنگ ہینڈ پمپ میں استعمال شدہ تمام میٹیریل باہر سے امپورٹ کرتا ہے، جو کہ عالمی ادارے اسکیٹ کا تجویز شدہ ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنے صارفین کے لیے نہ صرف پانی کے حصول کو آسان بناتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو صحت کے اعتبار سے بھی انتہائی محفوظ بناتے ہیں. پانی کے حصول کے پورے عمل میں جتنی اہمیت ایک معیاری ہینڈ پمپ کی ہے، اتنی ہی ایک بہترین اور معیاری پائپ کی ہے. کوثر انجینئرنگ میں موجود امپورٹڈ مشینری کے ذریعے بنائے گئے پائپ کو فیکٹری میں موجود لیبارٹری میں ٹیسٹنگ کے عمل سے گزارا جاتا ہے، جس میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ کوثر کی تمام مصنوعات مقامی اور عالمی معیار کے مطابق ہو. کوثر انجینئرنگ کے پائپ اپنے معیار اور پائیداری کی وجہ سے آپ کو دے زندگی بھر کا سکون. په دې دوران اپوزیشن سخت احتجاج کړی او د بیل کاپۍ شلولې دي. د پریزایډینګ افسر سینیټر عرفان صدیقي په مشرۍ د یوې نیمې ګنټې په ځنډ سره غونډه ترسره شوې ده. د قانون وفاقي وزیر نذیر تارړ په سپریم کورټ کې د ججانو د شمیر سیوا کولو بیل پیش کړی دی. په دې دوران د اپوزیشن لخوا سخت احتجاج شوی دی. په سینټ کې د پاکستان آرمی ایکټ ترمیمي بیل پیش کولو تحریک منظور کړل شوی دی. بیل د دفاع وزیر خواجه اسف پیش کړی دی. سینټ آرمی ایکټ ترمیمي بیل منظور کړی دی. دغه بیل خصوصي طور چې کوم د آرمی چیف د درې واړو وسلوالو فوجونو د مشرانو د ملازمت په موده کې د اضافي چې کومه خبره ده چې هغه به اوس د 3 کالو نه 15 کالو پورې وی، کومه چې د دې نه وړاندې د آرمی چیف خصوصي طور چې کومه عهده ده نو هغه زیاته مهمه ده. په دې کې د آرمی چیف د ملازمت موده به اوس په آئیني توګه چې کله په دغه بیل باندې د صدر له لوري دستخط وشي نو باقاعدګۍ سره به د آئیني موده د 3 نه 15 کالو ته وغځېږي. خو بهرحال چې هر کله قومي اسمبلی او سینټ د دغه بیل منظوري ورکړې ده نو دا خبره د شک نه بالا ده چې اوس به په دې باندې د صدر له لوري هم دستخط وشي او دا به باقاعده یو
قانوني شکل به اختیار کی. د کم نفس چې به په پاکستان کې د آرمی چیف د ملازمت موده د 3 نه 15 کالو پورې وي. دلته دا خبره زیاته اهمه ده چې په موجوده وخت کې آرمی چیف جنرال سید عاصم منیر دی او دغه آرمی چیف په حق باندې پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغې خصوصي طور په هغه باندې نیوکې کړي دي. په ځانګړې توګه باندې عمران خان چې د تحریک انصاف بانی مشر دی په جیل کې هم میډیا سره د خبرو په دوران باندې هغه څو کرته آرمی چیف ته په اشارو کولو سره په هغه باندې تنقید کړی دی او هغه ته د ځنګل بادشاه په شانتي کې لقب ورکړی دی. بیا خصوصي طور د 9 مئی چې کومې پیښې وي چې پکې په جی ایچ کیو باندې او د پیښور کې چې کوم د ای پی پی افیس دی ریډیو پاکستان په هغې باندې چې کومې حملې وشولې او دغه شانتي کې نور سرکاري تنصیباتو او عمارتونو باندې حملې وشوې. د هغې نه پس د تحریک انصاف ګوند کارمندانو خلاف او د مشرانو خلاف په ریاستي سطح باندې کاروایي وشولې او د تحریک انصاف چې کوم مشران دي نو هغوی په دغه واقعاتو کې فوج ته ګوته نیولې وه چې ګینې دغه هر څه موجوده حکومت د فوج او خصوصي طور د آرمی چیف په وینا باندې کوي. خو د فوج له لوري د خصوصي طور د آی اس پی آر د ترجمان له لوري د تحریک انصاف دغه شانتي کې تورونه د تحریک انصاف د مشرانو دغه شانتي کې تنقیدونه په باقاعدګۍ سره او بیا مسترد کړی شوي دي او غږ شوی دی چې فوج دی په سیاسي معاملو کې نه راښکلی کېږي او په سیاسي معاملاتو کې دی نه ښکیل کولی شي. دغه چې کوم د سینټ او د قومي اسمبلۍ نه قانون منظور شوی دی. تخلیق کائنات کا بنیادی عنصر پانی ہے جس کی بدولت جہان میں روانی ہے. کوثر انجینئرنگ جو آپ تک پہنچائے قدرت کے اس انمول نعمت کو روانی سے, چاہے وہ ہینڈ پمپ کے ذریعے ہو یا پائپ کی صورت میں. کوثر انجینئرنگ کا بنیادی مقصد آپ کے لیے پانی کے حصول کو آسانی کے ساتھ معیاری طریقے سے پہنچانا ہے. اس مقصد کے لیے کوثر انجینئرنگ پچھلے 30 سال سے اپنے صارفین کی خدمت میں کوشاں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اپنی معیاری مصنوعات کی بدولت کوثر انجینئرنگ کا نام پاکستان میں واٹر ہینڈ پمپ اور پلاسٹک پائپ انڈسٹری میں خدمت کی ایک پہچان ہے. کوثر انجینئرنگ کے ہینڈ پمپ اور پائپ اپنے معیار کی بدولت پاکستان میں موجود تقریباً تمام مقامی اور عالمی اداروں کی اولین ترجیح ہے. اپنی مصنوعات بناتے ہوئے کوثر انجینئرنگ اس بات کا خاص خیال رکھتا ہے کہ واٹر ہینڈ پمپس ہو یا پلاسٹک پائپ عالمی معیار کے عین مطابق ہو. یہی وجہ ہے کہ ہماری کمپنی مسلسل 8 سال ایکسپورٹ ٹرافی ایوارڈز حاصل کرتی رہی ہے. کوثر انجینئرنگ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہمارے بنائے گئے واٹر ہینڈ پمپ میں ایسے میٹیریل کا استعمال ہو جس کی وجہ سے انسانی زندگی کو خطرات لاحق نہ ہو. اس مقصد کے لیے ہماری کمپنی اپنے ہینڈ پمپ کو زنک کوٹنگ کے عمل سے گزارتی ہے اور اس کے لیے ہاٹ ڈپ گلوزائن کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس کی بدولت پانی نکالنے کا عمل صحت کے اعتبار سے محفوظ ہوتا ہے. جبکہ مارکیٹ میں عام بننے والے ہینڈ پمپس میں اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا جو کہ مختلف بیماریوں کا باعث بنتا ہے. کوثر انجینئرنگ ہینڈ پمپ میں استعمال شدہ تمام میٹیریل باہر سے امپورٹ کرتا ہے جو کہ عالمی ادارے اسکیٹ کا تجویز شدہ ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنے صارفین کے لیے نہ صرف پانی کے حصول کو آسان بناتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو صحت کے اعتبار سے بھی انتہائی محفوظ بناتے ہیں. پانی کے حصول کے پورے عمل میں جتنی اہمیت ایک معیاری ہینڈ پمپ کی ہے اتنی ہی ایک بہترین اور معیاری پائپ کی ہے. کوثر انجینئرنگ میں موجود امپورٹڈ مشینری کے ذریعے بنائے گئے پائپ کو فیکٹری میں موجود لیبارٹری میں ٹیسٹنگ کے عمل سے گزارا جاتا ہے جس میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ کوثر کی تمام مصنوعات مقامی اور عالمی معیار کے مطابق ہو. کوثر انجینئرنگ کے پائپ اپنے معیار اور پائیداری کی وجہ سے آپ کو دے زندگی بھر کا سکون.
دې سره به آرمی چیف جنرال عاصم منیر اوس د 3 کالو په ځای تر 15 کلونو پورې د پاکستان آرمی چیف وي او دغه خبره د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مشران دي او قیادت دی نو هغوی په دې باندې ډیر سخت د خفګان اظهار کوي، د مایوسۍ اظهار کوي او موجوده حکومت باندې نیوکې کوي تر دې چې کوم په قومي اسمبلی او په سینټ کې اپوزیشن دی نو هغوی سخت احتجاج کړی دی دغه بیل په منظورېدو باندې، ځکه چې د دې په نتیجه کې به د نورو د بري او د بحري فوجونو د مشرانو ترڅنګ آرمی چیف سید عاصم منیر به د 3 په ځای 15 کلونو پورې اوس د ملک آرمی چیف وي او دغه خبره ظاهره ده چې د پاکستان تحریک انصاف قیادت ته د منلو وړ نه ده. دلته دا خبره په خصوصي توګه د یادولو ده چې وزیر اعظم شهباز شریف قومي اسمبلی ته له دې وړاندې په یوه وینا کې ویلي چې موجوده آرمی چیف جنرال سید عاصم منیر چې کله DGISI نو هغه عمران خان ته دا خبره کړې وه چې د هغه میرمنه یعنی بشرا بیبي په کرپشن کې ککړه ده او عمران خان له په دغه خبره باندې غوسه ورغلې وه او هغه په دې باندې بد منلی آرمی چیف د هغه وخت چې کوم DGISI او موجوده آرمی چیف جنرال سید عاصم منیر د هغه بدلی کړې وه او د دغه ځای نه د عمران خان او د جنرال عاصم منیر د تاوتریخوالي آغاز شوی و چې دغه شانتي کې وروسته جنرال باجوه او د هغه په دور کې د عمران خان او د هغه ترمنځ هم تاوتریخوالی سیوا شوی و او بیا د عمران خان حکومت د بې باورۍ د تحریک د لارې ختم کړی شوی و چې عمران خان او د تحریک انصاف مشرانو په دغه د هغې د حکومت په رانسکورېدو کې هم جنرال باجوه ته ګوته نیولې وه او ویلي چې دغه ټول یو سازش و چې پکې موجوده حکومت د امریکي حکومت او د هغه وخت آرمی چیف جنرال باجوه دغه ټول پکې ککړو او د هغې نه پس بیا جنرال عاصم منیر سره هم د عمران خان تعلقات دغه شانتي کې خراب شول. اوس چې کوم موجوده د سینټ او د قومي اسمبلی نه دغه د 3 واړو فوجونو د مشرانو د ملازمت موده غځول شوې ده، د دې په نتیجه کې به دغه جنرال عاصم منیر چې د کم د عمران خان سره په دغه معامله باندې چې د کومې ما ذکر وکړو په هغې باندې یعنې د بشرا بیبي د کرپشن په معامله مبینه کرپشن په معامله باندې د هغې تریخوالی را روان و. اوس به دغه آرمی چیف ته د 3 کلونو په ځای د 15 کلونو دپاره په خپله چوکۍ باندې موجودي او د تحریک انصاف چې کوم قیادت دی نو هغې په دې خبره باندې د مایوسۍ د غصې اظهار کوي او په دې وجه باندې په موجوده حکومت باندې سخت تنقید کوي. د نورو معلوماتو اپډیټس لپاره د وحدت نیوز سره اوسئ. तख्लीक कायनात का बुनियादी अंसर पानी है, जिसकी बदौलत जहान में रवानी है। कौसर इंजीनियरिंग जो आप तक पहुँचाए कुदरत के इस अनमोल नेमत को रवानी से, चाहे वो हैंडपंप के जरिए हो या पाइप की सूरत में। कौसर इंजीनियरिंग का बुनियादी मकसद आपके लिए पानी के हुसूल को आसानी के साथ मयारी तरीके से पहुंचाना है। इस मकसद के लिए कौसर इंजीनियरिंग पिछले 30 साल से अपने सारिफीन की खिदमत में कोशा है और यही वजह है कि अपनी मयारी मसनूआत की बदौलत कौसर इंजीनियरिंग का नाम पाकिस्तान में वाटर हैंडपंप और प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री में खिदमत की एक पहचान है। कौसर इंजीनियरिंग के हैंडपंप और पाइप अपने मयार की बदौलत पाकिस्तान में मौजूद तकरीबन तमाम मकामी और आलमी इदारों की अव्वलीन तरजीह है। अपनी मसनूआत बनाते हुए कौसर इंजीनियरिंग इस बात का खास ख्याल रखता है कि वाटर हैंडपंप्स हो या प्लास्टिक पाइप आलमी मयार के ऐन मुताबिक हो। यही वजह है कि हमारी कंपनी मुसलसल 8 साल
एक्सपोर्ट ट्रॉफी अवार्ड्स हासिल करती रही है। कौसर इंजीनियरिंग इस बात को यकीनी बनाता है कि हमारे बनाए गए वाटर हैंडपंप में ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल हो जिसकी वजह से इंसानी जिंदगी को खतरात लाहक न हो। इस मकसद के लिए हमारी कंपनी अपने हैंडपंप को जिंक कोटिंग के अमल से गुजारती है और इसके लिए हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग का तरीका इख्तियार किया जाता है, जिसकी बदौलत पानी निकालने का अमल सेहत के एतबार से महफूज होता है। जबकि मार्केट में आम बनने वाले हैंडपंप्स में इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनता है। कौसर इंजीनियरिंग हैंडपंप में इस्तेमाल शुदा तमाम मटेरियल बाहर से इम्पोर्ट करता है, जो कि आलमी इदारे स्कैट का तजवीज़ शुदा है। हमारा ये दावा है कि हम अपने सार्फिन के लिए न सिर्फ पानी के हुसूल को आसान बनाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम इसको सेहत के एतबार से भी इंतहाई महफूज बनाते हैं। पानी के हुसूल के पूरे अमल में जितनी अहमियत एक मयारी हैंडपंप की है, उतनी ही एक बेहतरीन और मयारी पाइप की है। कौसर इंजीनियरिंग में मौजूद इम्पोर्टेड मशीनरी के जरिए बनाए गए पाइप को फैक्ट्री में मौजूद लेबोरेटरी में टेस्टिंग के अमल से गुजारा जाता है, जिसमें इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि कौसर की तमाम मसनूआत मकामी और आलमी मयार के मुताबिक हो। कौसर इंजीनियरिंग के पाइप अपने मयार और पायदारी की वजह से आपको दे जिंदगी भर का सुकून।